فرم دې موضوع بحث لرو بس کوم بلنه ورکړې ده سیاسي شنونکي ښاغلي سمیع الله پیغام سلام خیر خبرونه ډېر مننه پیغام سه پیل بل دی وکړو چې افغان حکومت او طالبانو سره د ویډیو کانفرنس لاري د طالبان د په اړه باندې خبرې کړې همدغه ویډیو کانفرنس څومره د دې زمينه برخه د کسيس په اړه دلته قبل او د خلاصو په اړه باندې تخنیکی بحثونه وکړي ډېر مننه دغه پلاویم چې ټاکل شوی و د حکومت دغه د تماس لومړنۍ ډلې بنا باندې و د دوی دنده همدا وه چې دوی د بندیانو د خلاصون لپاره کوم اقدامات چې دي هغه ترسره کړي د بندیانو خلاصون د سولې لپاره یو مهم او یو ښه ګام ده چې باید ترسره شي او باید واخیستل شي موږ د طالبانو د خلاصون د بندیانو د خلاصون په اړه باندې درلودو یو ډېر واضح د پکار دا چې د بندیانو د خلاصون پروسه په ډېر یو داسې شکل باندې مخته لاړه شي چې وروسته د سولې نورې پروسې ته تاوان ونه رسوي یعنې دغه جنګیالي چې دي حد اقل یو تضمین شکل د وجود ولري چې بیرته جګړې لیکو ته ستانه نه شي نو یا په مرحله وار شکل باندې د دوی خلاصون ترسره شي نو اوس خوشبختانه معلومات دا ده چې ستاسو یادونه وکړه نن یا سبا باید د طالبانو پلاوی کابل ته راسي پلاوی ټاکل شوی ده هغه کې ځینې د طالبانو بندیان چې اوس په باګرام او په بلې چرخي کې د اقام شته او ځینې کسان له توهین راځي نو امیدواري ده چې په دې نږدې ورځو کې د طالب بندیانو د خلاصون پروسه پیل شي بله پیوند صاحب اوس همدغه کوم تخنیکي ټیم چې د طالبان راځي د کابل کې د خپل طالب بندیانو د خلاصون په اړه باندې به تخنیکي بحثونه کوي دوی ته څه کول پکار دي څنګه بحثونه باید وشي بالاخره چې هم د دوی نفع پکې هم د افغان حکومت او هم طالب بندیان باید خوشي شي تر اوسه پورې خو جزئیات ډېر نشته چې د دوی موافقه په څه باندې شوې ده خو فکر کوم موافقه په مرحله وار شکل باندې څنګه حکومت ویلي وو په همغه شکل باندې د بندیانو د خلاصون په اړه موافقه شوې دوی کابل ته هم راځي د دوی دنده یوازې ده چې دوی نور بحثونو کې برخه ونه اخلي یوازې تخنیکي بحث د بندیانو باندې کوي چې بندیان څنګه خلاص کړي او دوی داسې تثبیت کړي دغه بندي طالب ده که نه او هغه لیست په اساس باندې چې دوی 15,000 کسانو بندیانو لیست حکومت ته یا امریکایانو ته ورکړی و د هغه په اساس باندې خوشي کېږي که نه د طالبانو یوه ویره دا وه داسې نه چې نور کسان چې په هغه کې نور مجرمین دي هغه د طالب بندیانو په نامه باندې آزاد شي او شمېر په دوی باندې تېر شي د دې لپاره لازمه وګڼل شوه تر څو دوی د خپل بندیان تثبیت کی دغه لس کسیز هیئت به راځي هغه به د بندیان تثبیتوي او فکر کوم نور دوی د نور بحثونو یا د سولې په تړاو د نور بحثونو هغه نه لري صلاحیت نه لري یوازې تخنیکي بحث چې هغه د بندیانو ده او دوی بندیان خپله تاییدوي دا بندي د موږ ده هو د پولیس کې شته دا به تاییدوي او فکر کوم دغه د بندیانو د خلاصون پروسه هغه مرحله وار شکل سلسل بندیان یا 200 بندیان به ازاديږي په اونۍ کې یا په ورځو کې دغه په دغه شکل باندې پریکړه شوې خو هم دغه طالب بندیانو په اړه باندې چې اساسي موضوع لا هم پرې بحثونه روان دي لا هم توافق د سر نه رسیدي طالبان پر دې ټینګار کوي چې باید د دوی 15 طالب بندیان له بین افغاني خبر څخه وړاندې خوشي شي اوس افغان حکومت ویلي دي چې د دوی لکه څنګه تاسو خپل مرحله وال به د دوی طالب بندیان خوشي کیږي نو ورسره بین افغاني خبرونه د دوی طالب بندیان خوشي کیږي څه فکر کوي چې دا ممکن ده چې دغه 15 طالب بندیان د بین افغاني خبر څخه وړاندې خوشي شي زما خپل باور ده چې ناممکنه ده دا کار ډیر سخت ده یعنی نن حکومت وم غواړي چې موږ 15,000 بندیان آزادو د تخنیکی لحاظه دا ډیر یو ستونزمن او سخت کار ده د دې بندیانو خلاصېدل خو داسې نه دي چې دروازه خلاصه کړي د زندان او دوی راوځي دا به دوسیه به ګوري او د دوی به دا ټول اسناد څېړل کېږي بیا به ولسمشر دغې هر یو ته ځان جدا جدا فرمان ورکړي یو دا ده چې قانون په نظر کې ونه نیول شي همداسې زندان دروازه خلاصه شي او څوک چې لیست کې وي هماغه راباسل کېږي بله خبره ده خو دلته خو یو اصول شته یو قانون شته قضا او عدلي ارګانونه شته هغه به د دوی دوسیې ګوري چا نوم او ټول شیان به تثبیتوي د لیست به چک کوي یعنې دغه تخنیکي پروسه امکان نه لري چې دغه په یوه یا دوه میاشتو کې خلاصه شي ښه خبره دا ده هغې دا ده ښه اسانه لاره دا ده چې دغه څنګه چې حکومت ویلي دي
په سلسل 200 کسان تثبیت سي ټول لغه اسناد او شین چک سي د طالبانو خپل لغه کوم هيئت سي راځي له غوسره دغه کراس چک سي دغه ورسته آزاد سي په دې شکل باندې باندې حکومت ته سرخوږی پیدا کیږي او نه بغه نور کوم مشکلات سي دغه را پیږي ان دغه تخنیکی لحاظ هم دغه یو بحث د سولې د توافقنامې په متن کې و دا یو ډیر اولم موږ دا انتقاد کړی دا یو ډیر غلط دغه سوای دا ان دا هیڅ امکان نه لري په لسو ورځو کې دغه بنديان خلاص او هغه چې هم سول تقریبا دغه میاشت 13 ولا د پروسې نه د بنديانو د خلاصون مرحله مثبت ده په یوه څه فکر کوي چې چیرې دریزونه د طالبانو لوري همداسې سخت دي په خپل دریزونو کې نرمښت رانه ولي فکر نه کوي چې د بنور هم د طالبانو د بنديانو د کوم خلاصونه پریکړه چې سوي ده دغه پروسه نور هم ځنډنې کړي فکر کوم چې چېرته څوک سوله غواړي هغه باید نرمښت وښیي او هغه باید په خپلو خبرو کې له ډېرو مسایلو تیر سي او که چېرته داسې وي چې هدف دا وي چې نه بهانې لټول وي او جګړه اوږدول وي بیا نو هغه کېدلی شي چې دا کار وکړي خو که چېرته د رښتینې طالبان حکومت دواړه سوله غواړي موږ له اوله غږ کړی و چې دواړه باید نرمښت وښیي اوس خو طالبان باید په دې برخه کې ډېر نرمښت وښیي حکومت چې 1.5 بندیان خلاصي او نور له بین الافغاني خبرو د مذاکراتو په جریان کې ازادېږي دا یو ښه معقول نظر ده او ښه دلیل ده خو بیا هم که امکان لري کېدلی شي د مذاکراتو نه د پیل نه وړاندې یو څه نور د طالبانو بندیان چې د هغه خلاص شي دا به یو ښه پیل وي موږ خپله په دې باندې تاکید نه لرو چې بندیان دې وساتل شي خو حد اقل یو میکانیزم دی وي یوه لار دی وي چې په هغه لارې نه بندیان په ښه شکل باندې چې سبا ته بیا نور مشکل تر پیدا نه شي هغه باید آزاد شي وروستي بریدونو ته په کتو چې شمېر ولایتونو کې اوس افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده روزمره دوی ته مرګ ژوبله وړي همدغه د طالبانو لودونه دا څومره په دغه پروسې باندې اغېز کولی شي طالبان په دې برخه کې ډیر زیان کوي او هر وخت چې دوی دا بریدونه کوي د ملت له یو توند غبرګون سره مخامخ کیږي مخکې که طالبانو د جګړې لپاره یو مشروع یا نامشروع په هغه باندې بحث نه کوو روایت لاره خو کله چې توافقنامه وشوله هغه وروسته د مشروعیت فکر کوم ختمیږي نو تاسو به لیدلي په ټولنیزو رسنیو کې په غونډو کې په ټول بحثونو کې چې کلم طالبانو د وروستي بریدونه وکړل د ملت او د خلکو له تند غبرګونونو سره مخامخ شو یعنې په دې برخه کې طالبان زیان کوي اوس هم سره وخت طالبان باید د برخې ته حد اقل سبا ته دوی راځي له دې ملت سره مخامخ کیږي د خلکو سره مخامخ کیږي دوی باید دې باندې فکر وکړي او د دغه شی نادیده ونه نیسي دا د 40 کاله پخوانی تاریخ چې موږ لرو تقریبا همدغسې ورته یو شکل و موږ وطن کوم حالت ته ورسوو کوم چی ته مو ورسوو نو په کار ده طالبان په دې برخه کې په دې خپله پالیسی باندې د باندې تجدید نظر وکړي او دوی د ولس له د توند غبرګون نه یا د ولس له تاریخ له د بد قضاوت نه دوی ځان نه وژغوري او فکر کوم د جګړې چې دوی باور هم لري چې موږ سولې ته ځو یوه میاشت وروسته دوه میاشتې وروسته د جګړې دومره شدت په څه معنی باندې ده یعنې په څه معنی باندې دومره جګړه تیزوي او اوږدوي یا شدت ورکوي خو په دې کې باور لري چې یوه میاشت وروسته زه بېرته ځم د حکومت د نظام سره زه ګډېږم سوله کوم د توافق په اساس باندې له امریکانو سره چې اوس په همدې شکل باندې له دې جهت سره ته راځي او مذاکرات کامیابیږي نو دومره د جګړې شدت په څه معنی باندې دومره سرتیرو شهادت په څه معنی باندې ان دا خپله باندې بیا طالبانو په وړاندې ځینې پوښتنې را پیدا کوي نو په کار ده طالبان په دې برخه کې یو تجدید نظر وکړي په دې پالیسي باندې بله اوس راګرځه هغه لسته چې د حکومت له لورې تشکیل شوې ده چې 21 کسیزه لست ده باید طالباندیان سره خبرې کوي همدغه لست چې د افغان حکومت له لورې تشکیل شوی ده فکر کوي چې دا به تر کومه اندازه پورې اغېزناک تمام شي فکر کوم لیست یو څه مناسب ده ځینې ستونزې طبقې په لیست کې او ځینې ملاحظات طبقې په لیست کې خو حکومت هم ځینې مجبوریتونه لرل زما په باور باندې ځکه له اوله سره انتقاد دا و چې که لیست جوړیږي باید د ټولو ډلو استازي ویب کړي د ټولو ډلو نمایندګان باید ویب کړي د ټولو سیاسي جهتونو او یو ډاردام و چې سیاسي مخالفینو به تل راولي چې حکومت د سولې پروسه په انحصار کې نیسي سیاسي مخالفین یا سیاسي جهتونو چې د هغو ته خپل نمایندګي نه ورکوي سهم نه ورکوي برخه نه ورکوي نو حکومت هم ځینې مجبوریتونه لرل یو تاسو ولیدل څو میاشتې مخکې کله په دوحه کې یو ډیالوګ ترسره یعنې تاسو وایئ چې کوم لست د افغان حکومت له لورې تشکیل شوی ده دا مشموله لست نه ده نه همشموله ده یو ځینې ستونزې لري ځینې ستونزې لري ځینې خلک ځینې ستونزې مثلا د کسانو په ټاکلو کې یا ځینې د سیمو استازولي په سم ډول پام کې نه ده نیول سوې یا
شمیر ډیر زیات ده یا ځینې نور داسې واړه تخنیکي مشکل لري. خو که موږ د فیصدي په اساس باندې وایو تقریبا دغه لیست یو ښه همشموله لیست ده او ښه لیست کېدلی شي. ځینې کمزوري کسان هم پکې شته چې کېدای شي د افغانستان د حکومت له موقف او د افغانستان د خلکو چې موږ لرو هغه نه ښه استازیتوب ونه شي کړلی. خو ولې بېرته ځینې داسې کسان هم شته چې هغه باندې موږ باور لرو چې دا به ښه استازولي وکړي. یو شی چې دا پروسه سم ډول باندې که تشریح شي حکومت یو دوه برخې ورکړي دي. یوه برخه د مذاکراتي ټیم برخه ده، بلې د مصالحې عالي شورا ده، د پخواني عالي شورا ده چې په دې نږدې ورځو کې به جوړه شي. ټول هغه سیاسي اقشار چې دي هغه جهادي رهبران دي، سیاسي مشران دي، دا به ټول په دې مصالحې شورا کې راټول وي. پرېکړه او د تصمیم نیونې صلاحیت به دا لري. مذاکراتي ټیم به یوازې مشخص اجنډا چې د مصالحې شورا لخوا ورکول کېږي هغه به مخې ته وړي. اوس پیوند صاحب پر همدغه لیست چې د حکومت له لوري تشکیل شوی ده طالبان هم پرې نیوکې کړې دي. ته فکر کوې چې طالبان د دې حق د دې صلاحیت لري کوم پلاوی چې د افغان حکومت له لوري تشکیلېږي په دغه لیست باندې دوی نیوکې وکړي؟ فکر کوم طالبانو په دې برخه کې اشتباه وکړله او تېروتنه یې وکړله. اول دا د طالبانو خپله غوښتنه دا وه چې داسې یو لیست باید وټاکل شي چې هغه مشموله وي، د ټولو جهتونو وي. موږ د حکومت په لحاظه د طالبانو دا خبره ما ته خپله یو بهانه ښکارېدله او یوه تېروتنه دوی وکړله په دې برخه کې. خو وخت لا تېر نه ده، امید شته چې بېرته دې برخې ته راوګرځي، بېرته دې خبرې نه را په شا سي او طالبان یا موږ په عادي سیمو کې په جرګو مرکو کې یو بل لپاره استازي نه ټاکو، یو د بل لپاره د مرکې کسان نه ټاکو، هغو ته خپل صلاحیت ورکوو چې خپل نمایندګان وټاکي. په نړیواله ټولنه باندې هم د طالبانو د دې خبرې سره د دې اعلامیې سره غبرګونونه وو او د یو ډول تمسخر په شکل باندې ونیول. زه تېره ورځ تاسو د ملګرو د اروپایي اتحادیې د نماینده خبرې واورېدلې. هغو له طالبانو غږ وکړ چې مرکې ته یا مخالف جهت ته سړی هغه نه ټاکي، مرکه کوونکي نه ټاکي. نو فکر کوم په دې برخه کې طالبانو یو اشتباه وکړله، تېروتنه. اوس هم دغه اشتباهاتو ته راګرځو چې ځینې شنونکي دي هم په حکومت هم پر طالبان باندې نیوکې کوي چې ګواکې دوی د سولې په برخه کې دوی رښتینې نه دي، دوی پلمې لټوي. وروستیو حرکاتو ته په کتو، نیوکو ته په کتو رښتیا هم دا څومره د دې ښکارندویي کوي چې دوی د سولې په برخه کې رښتینې نه دي؟ ستونزې دواړو خواو ته موجودې وي. اوس هم شته، د حکومت په خوا کې هم ځینې کسان شته چې د سولې پروسه تخریبوي. دا بې له شک په طالبانو کې هم ځینې کسان شته، هم په داخل د طالبانو کې هم بیرون د طالبانو کې د سولې پروسه تخریبوي او نه غواړي چې سولې پروسه کامیابه شي. موږ د هغو ټولو کسانو چې هغه په رښتیني ډول باندې په افغانستان باندې زړه خوږېږي او په ملت باندې زړه خوږېږي، د هغو به هڅه دا وي، کوشش به دا وي، موږ د ملت په توګه باندې د موږ ټولو هڅه به دا وي چې موږ دا پروسه کامیابي ته ورسوو. موږ که د طالب په خوا کې څوک وي د سولې پروسې مخالفت کوي یا دغسې کار طالبان یې کوي چې هغه د سولې پروسې ته خنډونه ایجادوي، موږ باید مخالفت وکړو په شدیده توګه باندې. که چېرته حکومت کې داسې کړی یا داسې څوک وي چې هغه د سولې پروسې په وړاندې داسې خنډونه ایجادوي چې هغه د ټولو سولې پروسه تخریبوي، موږ باید ملت باید راپورته شي په شدید توګه باندې د دوی دا خبرې په وړاندې غبرګون وکړي. ځکه دا پروسه یوازې د څو کسو نه ده، دا پروسه د ټول ملت ارمان ده، د سوله د ټول ولس ارمان ده. موږ تقریبا 40 کاله کېږي دغسې یو حالت ته په تمه یو چې موږ یو سوله ییز افغانستان ولرو. نو څوک چې د دغه ارمان په وړاندې خنډ کېږي، که طالبانو کې څوک وي، که حکومت کې څوک وي، باید ملت په وړاندې باندې ودرېږي. اوسني حرکتونه څه حکومت رښتیا هم په څو میاشتې مخکې حکومت ځینې مشکلات ایجادول، د مذاکراتي ټیم یې نه ټاکه، شرطونه یې کېښودل، ځینې نور مسایل. خو په دې وروستیو کې چې کله مذاکراتي ټیم وټاکل څه، ځینې شرطونه لرې سو، د بندیانو د خلاصون فرمان ورکړل څه، فکر کوم له حکومت نه بیا ځینې مسؤلیتونه لرې سول او هغو خپل مسؤلیت ادا کړ. اوس مسؤلیت راځي طالبانو ته. طالبان باید که ملاحظات لري، نور مسایل لري، هغه باید په مذاکراتو په محال باندې په جریان کې وویل شي. دغه خبره د مذاکراتي ټیم باندې انتقاد یا دوی دلیل دا دوی کې ټول سیاسي جهتونه نه دي، فکر کوم دا یو سم دلیل نه و او قانع کوونکی دلیل نه و د حکومت لپاره او د خلکو لپاره. نو په کار د طالبان په دې باندې بیرته له سره غور وکړي او راسې له حکومت د مذاکراتي ټیم سره کښېني، کوم هغه مسایل چې دوی لري هغه یاد په هغلته بحث وکړي او څوک چې د سولې په وړاندې خنډ ایجادوي ملت ته یې روښاني. بله، کوم ولس چې د افغان حکومت له لوري ترتیب شوی ده، بېدې که ښځو ته هم پکې ونډه ورکړل شوې ده، همدغه ښځو اندېښنه ښودلې ده چې زر به دوی طالبانو سره د سولې خبرو په برخه کې پایلې ته ونه رسېږي. د دوی اندېښنه څومره پر ځای ده؟ بالاخره څنګه کولی شو چې طالبان افغان حکومت ته قناعت ورکړي، افغان حکومت طالبان ته یو ډول قناعت ورکړي؟ فکر کوم
هر څه یو لار لري د حل او هیڅ داسې شی به نه وي چې موږ بحث په وکړو هغه د حل نه کړلی سو هیڅ داسې شی به نه وي چې موږ بحث په وکړو هغه د حل نه کړلی سو د سولې مسله او د ښځو مسله چې په سولو کې موږ بار بار بحث په کړی تاسو به طالبانو دریځ په دې برخه کې لیدلی هغوی هم په دې برخه کې یو څه انعطاف کوي او څه نرمښت یې ښودلی ده او په دې شکل باندې چې پخواني حالت کې خلک ډار لري یا ښځې مېرمنې ډار لري فکر کوم په هغه شکل باندې نه نړیواله ټولنه دې ته آماده ده نه د افغانستان ولس دې ته آماده ده او نه خپله طالبان دې ته آماده چې په هماغه شکل باندې بیرته راسي او دوی د ښځو د هغه جابر قانون چې په هغه وخت کې لاره بیرته پلی کړي خو ځینې ملاحظات به هغه هم لري چې باید ومنل سي او ځینې ملاحظات به دې خوا هم وي چې باید ومنل سي زما خپل باور دا ده چې سوله په هره قربانۍ باندې ارزي او په ډېرو قربانیو باندې ارزي که چېرته د مېرمنو ځینې حقونه محدودېږي هغه نو او که سوله راځي په هغه باندې خو باید مېرمنې دا قرباني ورکړي هغه لومړني حقونه چې اساسي حقونه چې د مېرمنو دي په هغه باندې به موږ تاسو ټول درېږو او د هغه به ټوله دفاع کوو چې هغه زده کړو ته لاسرسی ده د کار حق ده د ښه ژوند حق ده دې باندې باید ټول قانع اوسو چې دا د موږ دپاره سره خطونه دي او سرې کرښې دي پاتې شول ځینې نور مسایل چې هغه یې لري ډېر واړه مسایل دي هغه باید باندې موږ ټول قناعت وکړو باید ویمنو بله اوس راګرځو دې ته چې د سولې خبرو په برخه کې د طالب لوري او د افغان حکومت لوري تصورات یو شان نه دي افغان حکومت وایي چې دوی په خپله مشرۍ باندې د طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي بیا طالبان لا هم په دغه خبرو باندې دوی قناعت نه ده ترلاسه کړی چې ګواکې افغانستان یو خپلواک حکومت دی دوی سره باید مخامخ خبرو ته حاضر شي دوی وایي چې دوی سره د حکومت په توګه باندې خبرې نه کوي دلته اوس د امریکا متحده ایالاتو مسؤلیت څه کېدای شي دوی دلته په افغانستان کې منځګړی وو د سولې خبرې د دوی مسؤلیت چې بالاخره باید یو حل لار ورته پیدا کړي مسؤلیت یې څه کېدای شي چې د دواړو لورو تصورات یو شان کړي فکر کوم د امریکا متحده ایالات د قطر هیواد او ملګرو ملتونه د دوی دنده دا ده چې د افغانستان د قضیې تسهیلات وکړي د سولې پروسې تسهیلات وکړي اسانچارې واوسېږي کومو موضوعاتو کې چې مثلا دواړو خواوې ډېر لرې وي هغه رانږدې کړي لکه څنګه ستاسې یادونه وکړله تفاهم وکړي ځینې مسایل رانږدې کړي یو بل د ځینو برخو قناعت ورکړي فکر کوم واټن دومره لرې نه ده په ډېرو کمو مواردو باندې د اختلاف خبره شته چې هغه څو شیان دي اساسي قانون کې تعدیل طالبان غواړي حکومت هم حاضر ده او دوی خواته سیاسیون هم دې ته حاضر دي چې تعدیل راولي په اساسي قانون کې ځینې نور داسې اساسي قانون نه ښکته مسایل دي په هغو باندې طالبان ملاحظات لري کېدلی شي چې په هغه باندې بحث وشي خو چې په څه شکل باندې بحث کېږي څنګه بحث کېږي دا د مذاکراتي ټیم مسؤلیت او دنده ده زما خپل باور دا ده چې ډېر واټن نشته د دواړو ډلو په منځ کې یوازې هیله دا ده چې اوس دوی خپل منځ کې کینی بحث شروع کړي انشاءالله موږ ډېر زر نتیجې ته رسېږو راګرځو د امریکا مسؤلیت ته که چیرې امریکا کولی شي چې بالاخره دواړه لوري یو ډول قناعت ورسوي هم طالب لوری هم افغان حکومت چې دوی باید د سولې پروسې ته نور اختتام ورکړي او بالاخره سوله باید دوی کوي که چیرې امریکا غوښتلی ولې تر اوسه پورې د دې دواړو لورو ترمنځ باندې اختلافونه شته د مخالفتونه شته ولې تر دې پورې اختلافات شته فکر کوم په دې کې د امریکایانو کوم موږ شک نشو کولی چې دې برخه کې دوی ځینې شی را ایجاد کړي ستونزې را ایجاد کړي دي دا واټن له اوله نه و ځکه طالبانو له اوله هم دا دریځ لري چې موږ له حکومت سره د حکومت په حیث باندې مذاکرات نه کوو د وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو د سولې لپاره هڅې ډاډمنونکي دي او موږ په دې باور کولی شو چې دوی رښتینې غواړي چې دلته سولې ته تېرو کلونو کې ځینې نورې خو د افغان حکومت لا هم پر امریکا باندې څومره اعتماد او چې ضرورت ده په دې باندې اعتماد وشي دغه اعتماد نه شوی ځکه چې امریکا یو ډول خپل ځان له دغه مسؤلیت څخه بهر ویستله ټول موضوعات افغان حکومت او طالبان ته پرېښودل نه داسې دا امریکایانو په ښکاره باندې ویلي دي چې یو د موږ خپله مسله وه له طالبانو سره یو د دوی خپل منځ کې څه ده د افغانانو ترمنځ خپل منځ کې افغانان به راځي خپل منځ کې به کیني په څه ډول حکومت توافق کوي په څه شکل باندې د راتلونکي افغانستان لپاره مسایل ټاکي په کومو مسایلو باندې بحث کوي دا دوی پورې اړه لري او دا په رښتیا شکل باندې په موږ پورې اړه لري دې کې امریکایي یعنې تاسو وایئ چې دلته د امریکا ماموریت کامیاب په افغانستان یو شی ده که چېرته مذاکرات ناکامیږي خدای مکړه بیا امریکایانو ته مسؤلیت راجع کېږي مسؤلیت دا ده چې امریکایان به افغانستان په همدې شکل باندې چې دلته مذاکرات ناکام شي او طالبان سولې ته ونه رسېږي او دوی افغانستان پرېږدي او لاړ شي داسې هېڅ امکان نه لري او دا کار نه شي کولی که چېرته دوی دا کار وکړو د شوروي اتحاد په شکل باندې به بیا د ټولې نړۍ مخ همدوی ته وي او دا به د تاریخ د دوی بد دغه وي جګړه به
اوس دپاره چې کوم ده د سولې لپاره د دوی هڅې رښتینې دي دوی ټول کوشش هم دا ده یعنې تاسو وایئ چې په افغانستان کې د دوی 18 کلن یا هم 19 کلن ماموریت چې د دوی په افغانستان کې درلوده دغه ماموریت د افغان سولې په برخه کې بریالی و زه تر اوسه پورې مطلق هغه نسم کولی قضاوت نسم کولی چې یا کامیاب و یا ناکام موږ به هغه وخت بریالی ګڼو چې کله د سولې پروسه بریالی شي او په دې کې دوی رښتینې ګام واخیسته اوس هم لا ځینې اندېښنې او شکونه شته ځینې خلک باور دا لري چې دوی یوازې د خپلو انتخاباتو لپاره دا کار کوي خو تر اوسه پورې د دوی هڅې رښتینې دي او په ښه شکل باندې دي امید دا ده چې دا پروسه کامیابه شي او بریالیتوب ته ورسېږي په هغه وخت کې به بیا د امریکانو ماموریت دلته بریالی او کامیاب راګرځو ملي اجماع ته چې په کور دننه لا هم موږ تاسو د ملي اجماع شاهدان یو څنګه کولی شو چې باید ملي اجماع رامنځته کړو فکر کوم په دې مذاکراتي ټیم په ټاکلو باندې یو ډول اجماع موږ ولیدله هغه په دې معنا باندې چې کله مذاکراتي ټیم وټاکل څه هیڅ سیاسي جهت د دې په مخالفت باندې غږ پورته نه کړ او هیڅ چا هم د دې رد ونه کړ او تقریبا ټولو سیاسي جهتونو که هغه جهادي مشرانو که نور سیاسي مشرانو هغو یو ډول رضایت وښوده په دې مذاکراتي ټیم باندې او بیرته چې د مصالحې شورا جوړیږي دا خپله د ملي اجماع یو ښه سمبول کېدلی شي یو ښه نمونه یې کېدلی شي نو کله چې توافق وي مخالفت نه وي همدغه اجماع ده همدغه د سولې پروسه باندې یا د سولې په مسله کې همدغه د ټول داخلي اجماع نوم ده او دغه شکل ده ولې اوس که چیرې سیاسیون دلته په کور دننه ملي اجماع وکړي ملي اجماع رامنځته شي دا د نورو هېوادونو پر وړاندې د افغان حکومت موقف څومره لوړولی شي د سولې په برخه کې ډیره ګټه کوي دا زموږ له دریځ سره د افغانستان د حکومت یا زموږ له مذاکراتي ټیم له دغې اړخ سره ډیره مرسته کوي که موږ په یو واحد شکل باندې او په یو داسې شکل باندې چې موږ یو واحد نظر ولرو دا د موقف هم د طالبانو په وړاندې باندې ثابتوي او هم د نړۍ په وړاندې او که چېرته موږ متحد شکل باندې مذاکراتو ته لاړ سو باور ولرئ ټول هغه مشکلات یا ټول هغه غوښتنې چې موږ لرو له مذاکراتو یا تمې چې موږ لرو هغه به موږ لاسته راوړو بیا هیڅوک نشي کولی چې دغې په وړاندې باندې خنډ واقع کړي خو که چېرته داسې وي چې خدای مکه هره ډله هر ګوند هر سیاسي جهت خپل جلا جلا نظرونه لري د سولې پروسه کې ځان ته غوښتنې لري ځان ته مسایل لري هر سړی د نورو ګټو د نورو هیوادونو مسایل مخې ته وړي بیا نو د موږ نه ډېر زیاته مننه ژوند دې بحث چلېدلی مننه خیر څه ډېر زیات مننه ژوند دې ته چې خبرې ته راغلې کور ودل ډېره زیاته مننه اوس هم د ماخلو تر دمې وروسته د خبرونو دوام ته راګرځو